ابن قیم رحمه الله فرمای دا یو حکیم انسان تیر شوی دی په دې امت کې. تمام الخذلان انشغال العبد بالنعمة عن المنعم. وی پورا تاوان د انسان دا دی، پورا یو لږ تاوان، پورا تاوان هغه دا دی چې بنده په نعمت کې مشغوله شي د منعم نه، د هغه چا نه چې په تا باندې انعام کړی دی. لکه دنیا کې الله جل جلاله په موږ باندې نعمتونه کړي دي، په دې کې یو سړی مشغوله شي، منعم څوک دی؟ رب العالمین دی، هغه د موږ نه هیر شي. دا انسان پوره تاواني دی او پوره ځان په شرمونو و شرمو په آخرت کې او واقعا د عزتمندو. تاسو سوچ کوئ نعمتونه الله را کړي دي، د نعمتونو ذات هغه رحیم کریم ذات موږ هیر کو په دې کې مصروف وی، لکه دا داسې نعمت دی او دا نعمت دی او دا نعمت دی، په دنیا کې مصروف شو. همدغه رنګې دام وی پوره تاوان دی د انسان، الله په یو تکلیف راولي، دا په دې مصیبت باندې مصروف شي، لکه دا تکلیف دی را باندې، په سر مې درد دی او په دې ځای مې درد دی او دا دی هغه دی، هغه ذات یې هیر کړی چې دا تکلیف در باندې چا راوستی دی. هغه ته توجه وکړه دا تکلیف په تا باندې ولې راولي، دې دپاره راولي ما ته توجه وکړه، ما ته عاجزي وکړه، ما نه وغواړه، ما ته فریاد وکړه، د زړه رازونه ما ته راوسپړه، ما ته عاجزي وکړه، زه تاله درجې درکم، تاله جنتونه درکم، تا ځان ته نږدې کړم، دا د دې لپاره کوي. لیکن دا بنده چې دومره لوی همت والا نه وي، دومره عظیم فکر والا نه وي، په څه کې مبتلا شي؟ په مرض کې دا تکلیف دی را باندې او دا به څنګه لرې کړي؟ رب ته یېري، کله یو ته لګوي هلکه په دې ځای مې درد دی، زما دا تکلیف دی دا دی. د هوښیارو خلکو طریقه دا وي چې هېڅ تکلیف به بنده ته نه وي. د دې باره کې واقعه را په یاد شو، هغه ذکر کوم. امام احمد رحمه الله لوی عالم تیر شوی دی، هغه مرض الموت کې چې کله وفات کېده په هغې کې دا فریاد یې کوو، خلکو ورته وویله، نږدې خلکو چې طاووس یو تابعي ورته وښودو چې هغه به وویله دغه فریاد چې کوم دی دا یو شکایت ښکاري، د یو شکایت یو قسم دی چې سړی بنده ته ښکاره کوي. وی امام احمد رحمه الله دغه د سینې اواز هم نه کوو دا تر مرګه پورې. دا کمال د بنده دی چې ټول حاجتونه او ټول فریادونه او ټول مشکلات دي صرف رب العالمین ته ښکاره کړي، بنده د ځان نه خبر نه کړي، بنده به صحیح ستا مشکل به څه ختم کړي. عزتمندو په دې باب کې ډېر مسلمانان هغه فاتې وي، لږ مشکل نه وي، په سر یې در نه وي راغلی، ټول عالم یې خبر کړی، دا فیسبوک او دا شیان یې د سیوار ډک کړي، هلکه پلانکی ځای مې درد کوي، پلانکی مې دی، او دا مسلمانان نه د الله بنده دا پټ که، دا الله څه وساته، دا په تا باندې ولې راوصل، دا مصیبتونه دي د ضرورت د وجې نه ویلی شي، لیکن بې ضرورته باید چې موږ رب ته توجه وکړو په وخت مشکلاتو کې او په نعمتونو کې هم د رب العالمین شکر ادا کړو.